अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। په نننی ویلاګ کې زه یم اعجاز یوسفزی. کتونکو په نننی ویلاګ کې به مونږ د دې سوال جواب ورکوو چې آیا د امریکې په 2500 کاله تاریخ کې یو ملټري جنرال یا بل یو داسې کمانډر ته دا توفیق یا صلاحیت ولې نه دی ترلاسه شوی چې هغه په امریکا کې مارشاله نافذ کړي وي، یعنی د سیویلین ګورنمنت تختی الټاو کړي وي. د دې سوال جواب به چې کوم دی مونږ په دې ویلاګ کې د ورکولو کوشش کوو. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې په امریکې په تاریخ کې ډېر لوی لوی بحرانونه راغلي دي. سیول وار راغلی دی، د دې نه علاوه ګریټ ډیپریشن راغلی دی، ورلډ وار 2 چې کوم دی دوسری جنگ عظیم هغه راغلی دی. د دې نه علاوه جان اف کینیډي چې کوم دی د هغه قتل سره ډېر لوی کرایسس په امریکا کې راغی. د دې نه علاوه کووډ 19 وار ان ټیرر دا قسمه لوی لوی یو قسم لا بحرانونه مخې ته راغلل په امریکا کې. خو د دې باوجود هم یو ملټري جنرال ته دا توفیق ترلاسه نه شو چې هغه په امریکا کې یو چینج راولي، یعنی ملټري یا فاشست ګورنمنت انسټال کولو کوشش وکړي. کتونکو د دې لپاره به زه د دې بیکګراوند ته لږ ځم، تاریخي بیکګراوند ته، ځکه چې د امریکې کله آیین جوړېده، کله د هغوی جمهوریت مضبوطېده، نو د دې ذکر کول لازم دی. کتونکو د کال 1915 پورې، یعنی د 1775 پورې امریکا چې کوم وه، شمالي امریکا، هغه د برطانیې کالوني وه. دې ته ویلی شو 13 کالونیز اف یونایټډ سټیټس، یعنی د نارت امریکا 14 کالونۍ چې کوم وي دا د براه راست د برطانوي زیر تسلط وي. په 1775 کې د برطانیې خلاف امریکې په باقاعده توګه عسکري جګړه شروع کړله، یو جنگ یې شروع کړه. دې ته ویلی شي امریکن وار اف انډیپنډنس یا د ریولوشنري وار. دې ته دا دوه ټرمز ویلی شي. په دې کې چې کوم دی په جارج واشنګټن اولنی کمانډر ان چیف د امریکې، هغه په 1775 کې کمانډر ان چیف اپوینټ شو. هم په دغه کال باندې چې کوم دی د برطانیې خلاف د آزادۍ جنگ شروع شو او دا جنگ تقریبا 8 کاله یا 9 کاله جاری و. بلاخر په سپټمبر 1783 کې دا جنگ سر ته ورسېده. زه به ذکر وکړم چې دغه مشران چې کوم جارج واشنګټن شو یا نور چې کوم فوجي جرنیلانو یا د دې سره ججان چې کوم یا نور چې کوم انټیلیجنټ کسانو د معاشرې چا چې جنگ کړو بالخصوص، هغوی رايوځای شو او تقریبا 4-5 کاله هغوی د سوچ او بچار نه پس د امریکې آیین ترتیب ک او د هغې په رڼا کې یو کال پس، یعنی هم په دغه 1788 88 یا 89 کې چې کوم دی اولنی د امریکې الیکشن هم وشو او دغه الیکشن کې باقاعده توګه جارج واشنګټن صدر منتخب شو. اگر چې جارج واشنګټن یو فوجي افسر او کمانډر ان چیف پاتې شو، خو د دې باوجود هم هغه چې کوم دی یو ډیموکراټک پریزیډنټ د امریکې اولنی وټاکلی شو. کتونکو زه به ذکر وکړم چې د امریکې چې کوم د ټاپ لیډرانو د جارج واشنګټن به شمول نور چې کوم لیډرانو، هغوی په دې سوچ او بچار وکړو او ډېر د دوراندیشۍ نه پس یې کانسټیټیوشن وضع کړو. په دغه کانسټیټیوشن کې چې کوم دی جمهوري اصول کېښودل. د دې نه علاوه چې کوم دی په دغه کانسټیټیوشن کې بنیادي شی چې کوم دی چیک اینډ بیلنس کېښودل شي، یعنی په دې کې چیک اینډ بیلنس چې کوم دی هغه لازم شو. د دې چیک اینډ بیلنس مطلب دا و چې په امریکا کې داسې اداره یا یو اداره داسې کوشش ونه کړي چې د بلې ادارې حق وخوري یا د هغوی اختیارات غصب کی. د دې نه د بچ کېدو لپاره دغه چیک اینډ بیلنس راغلو. یقینا چې په دې ادارو کې به فوجي اداره هم شامل و، فوج هم دا قرباني ورکړله چې به موږ به انکروچمنټ نه کوو. باقاعده د امریکې دا جمهوریت چې کوم دی یا د امریکې چې کوم آیین د دې بنیاد هم امریکني جرنیلانو یې هو، اگر چې هغه ډیر زیات مخلص جرنیلانو. هم دغه وجه ده چې د نن پورې د امریکې کانسټیټیوشن قایم و دایم دی او د امریکا یو سوپر پاور دی. د دې مین ریزن دا دی چې هلته یو یونټي اف کمانډ دی. که وکتلی شي نو صدر یو تن چې کوم دی هغه صدر هم وي، هغه کمانډر ان چیف هم وي. خو د دې دا مطلب نه دی چې هغه سره به ټول اختیارات وي. په امریکا کې پاور هبز چې کوم دی، پاور سنټر چې کوم دی، هغه بلها شي دي. که چېرته د صدر دا ووایي چې بھائی زه جنګ لزم، یو ملک خلاف جنګ لړوم، د دې توثیق په هغه د کانګرس نه هلي که جنګي اخراجات دي یا نور وسایل چې کوم دی په جنګ کې چې په کار راځي، د دې باقاعده توثیق یا اجازت چې کوم دی هغه به د امریکن کانګرس نه ترلاسه کوي. کتونکو د امریکې د سوسایټي یا د امریکې د جمهوریت یا د آیین د ټولو نه لویه مضبوطیا چې کوم ده د هغوی پارلیمنټ دی. په پارلیمنٹ چې کوم دی هغوی په اپر هاوس یعنی په سینټ باندې او ایوان نمایندگان باندې مشتمل دی. 538 پورې مشترکه طور چې کوم دی د دې ممبران دي، سینټران او ایوان نمایندگان دي. بلکې په امریکا کې ایوان نمایندگان دا نه مضبوط دی چې هغه د امریکې د صدر د ویټو پاور چې کوم دی ویټو کولی شي.
نو زه به ذکر دا وکم چې نه صرف دا کار کولی شي بلکې د یو صدر یو سرټن سچویشن چې ډیولپ شي نو د یو صدر چې کوم دی هغوی امپیچمنټ کولی شي مؤاخذه کولی شي د صدارت ته څوکۍ نه لرې کولی شي. د دې نه علاوه چې کوم وفاق دی په امریکا کې او هلته چې کوم ریاستونه دي د هغوی ترمنځ د اختیاراتو چې کوم واضحه فرق دی د هر یو اختیار بیل بیل دی. ریاستونه ډیر زیات مضبوط دي هغوی خپل چې کوم دی خپل اختیارات استعمالوي. وفاق نشي کولی چې هغوی د ریاستونو چې کوم دی وسایل استعمال کی یا غیر ضروري یا غیر قانوني یا او دغه رنګ چې کوم ریاستونه دی هغه دا نشي کولی چې د وفاق کوم اصول دی هغه وایلیټ کی. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې په امریکا کې پاور هبز ډیر زیات سیوا دي. پای کې وایټ هاوس دی، پینټاګون دی، ریاستي حکومتونه دي. دا په کنټرول کې راوستل د یو ملټري جنرال دپاره ډیر ګران کار دی. هم دغه وجه ده چې امریکې په تاریخ کې تر دې دمه یو ملټري جنرال ته یا دغه شان یو بل شخصیت ته چې هغه د یو ډیکټیټرشپ یا د یو فاشست حکومت انسټال کولو کوشش کوي او هغه په دې کې کامیاب شوي. نو تر دې دمه پورې دوی چې کوم دی نه دي کامیاب شوي. ځکه لږ ذکر وکړم چې کومه غریبه دنیا ده تھرډ ورلډ چې کوم دی زموږ غریبه دنیا چې ورته ویلی شي انډر ډیولپ کنټریز چې کوم دي په هغې کې د مارشاله مظهر چې کوم دی دا ډیر زیات مونږ یې نوزو که هغه ایشین دي که هغه افریقن دي که هغه لیټن امریکن دي ممالک دي یا فار ایسټ کې چې کوم ملټري ډیکټیټرز راغلي دي. نو د هغې بنیادي وجه دا وه چې هلته هغوی ته ایکسکیوزز وو. هلته به هغوی دا وایي چې بهی دا حکومت چې کوم دی خپل اختیارات ناجایز استعمالي ایلیګل اختیارات استعمالوي او د دې نه علاوه معیشت حالات ډیر زیات خراب دی. خلک چې کوم دی خلک چې کوم دی د خلکو سچویشن ډیر زیات خراب دی او د دې نه علاوه په معاشره کې کرپشن ډیر زیات سوی. د وسایلو تقسیم چې کوم دی هغه صحیح نه منصفانه نه وي. دا یو څو ایکسکیوزز دي چې هغه یو فرد له دا ایکسکیوز ورکي یو مقور کې چې په یو ملک کې هغه د فوج په مدد سره یا د نور چې کوم پاور هبز دي په هغه متعلقه ملکونو کې د هغې په مدد سره هغه یو ملټري رژیم قایم کی. د دې نه ټولو نه اهم پوینټ چې کوم دی زه به دا ذکر وکړم د امریکې د کانسټیټیوشن چې هلته د وسایلو تقسیم هم زبردست دی. که چېرته یو ریاست کمزوري وي او بل ریاست ریونیو سیوا وي نو هغه سیوا ریونیو والا ریاستونه چې کوم دي هغه به هغې غریب ریاست ته چې کوم دی هغه ایمرجنسي سچویشن وي که هغوی د فاینانشل ډیفیسټ یا مالی بحران سره مخي هغوی له به هغه بحران چې کوم دی هغه لرې کوي. نو دا د امریکې د آیین چې کوم دی ښکلا ده چې تر دې دمه 2.5 کاله وشو او دا قایم دی. د دې نه علاوه لیبرل ډیموکراسي په امریکا کې چې کوم ده هغه بهترین ده. تاسو وکتل چې په امریکا کې د کملا هیرس او ډونالډ ټرمپ ترمنځ چې کوم دی باقاعده مباحثې کیږي او هلته چې کوم دی ډیر تیز او توند چې کوم دی د یو بل خلاف بیانات ورکولی شي. خو د دې باوجود هم چې کوم دی هلته د ووټینګ عمل شفاف وي. سلیک ډیر کمپلینټ ضرور راځي خو د ووټینګ عمل چې کوم دی هغه شفاف وي. هم دغه وجه ده چې یو شفاف ایډمنسټریشن یا دغه رنګ قابل ایډمنسټریشن به ورته موږ هغه په وجود کې راشي او هغه معاشرې ته تقویت ورکړي. هم دا وجه ده چې 2.5 کاله وشو د امریکې جمهوریت چې کوم دی یا د امریکې آیین چې کوم دی په خپل ځای باندې بحال دی او هیڅ چاته دا توفیق نه دی ترلاسه شوی چې دا وایلیټ کی او دا چې کوم دی ملټري رژیم یا دغه شان نور یو ډیکټیټرشپ یا آمرانه طرز حکومت نافذ کی. کتونکو دا د نننۍ ورځ ویلاګ راتلونکي ویلاګ پورې اجازه یوسفزۍ له اجازت ورکړئ. د الله پامان.